اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نور آیت نمبر 2 ده چندم است؟ ټولو دا اتفاق ده چې لسم ده یولسم ښه نو دا چې شروع کیږي نو دا اوس یولسم شروع کیږي لسم ختم شو. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. قدرمندو دا د الله کتاب ده او دا قرآن کریم ده. دا داسې یو کامل قرآن او کتاب ده چې کله دا قرآن او دا کتاب نبی کریم علیه السلام ته نازل شوی د دې قرآن په برکت ټول کتب سماوي منسوخ شول. دین سابق ټول ادیان د انبیاء کرامو هغه هم ټول منسوخ شول. الحمدلله یهدیکم الله ویصلح بالکم. یو دین هم پاتې نه ده، یو کتاب هم قابل عمل نه ده. هغه کتب سابقه تورات منسوخ، انجیل منسوخ، زبور منسوخ، هغه صحیفه چې د 100 نه زیات وو ټول منسوخ. که یهود وي، که نصارا وي، که هنود وي، که ټول انسانان مکلف دی چې په قرآن ایمان ولري او په نبی علیه السلام باندې. قرآن کریم په دې قرآن کې کتاب هم ورته وایي، کتاب هم د قرآن نوم ده. کتاب انزلناه الیک. تقریبا یوازې کتاب په دې قرآن کې 256 کرته ذکر شوی ده. 256 دفعه لفظ کتاب در قرآن ذکر شده. لفظ کتاب نام قرآن است. قرآن لفظ په قرآن کې 123 کرته ذکر شوی، 123 دفعه دا جیا ذکر شده لفظ قرآن. د قرآن 8 نمونه د ځای په ځای براش. دا یوه داسې کامل قرآن کریم کامل قرآن نه ده. دا یو مسله ځان سره کوي. دویمه موضوع ځان سره نوٹ کوي. نوشته کنین بکار می. تاسو ما ته وګورئ بیا به پوه شئ.
چې څومره یو انسان الله ته قریب وي په هغې باندې امتحانونه ډېر راځي. چقدر یک بنده خدا به نزد خدا مقبول باشه سر از او امتحانات زیاد میاین، مشقتات، تکالیف، حزن، غم، مرض، تکلیف، درد. ذکر نبی کریم علیہ السلام حدیث تے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اشدترین امتحان و ابتلا کی میای سر انبیاء کرام میای. و دویم قدم بعد از انبیاء و بعد از انبیاء و بعد از انبیاء. چې ستاسو ذهن خلاص شي، زه به مختصر درته وایم، تفصیل ته نظم ځکه بیا ستاسو ذهن خرابیږي. خو علما بیا په تحقیق باندې پوهیږي او موږ تاسو چې یو خبره وکړو نو بیا شک شبهه راځي. یوسف علیه السلام مبارک باندې تور ولګېده د بدنامۍ. یوسف علیه السلام باندې تاسو به اورېدلی. یوسف علیه السلام نیازبین نبی و د الله. د یعقوب علیه السلام زوی و، بچی یعقوب علیه السلام بود. یعقوب علیه السلام هم نبی برگزیده بود. یعقوب علیه السلام پسر حضرت ابراهیم علیه السلام بود. نه، اسحاق علیه السلام. فهمیدین؟ اسحاق علیه السلام هم نبی برگزیده بود. اسحاق علیه السلام باز بچه حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در دنیا 3 قوم هستند یا شریک هستند با بدرکلان. 3 قوم، یکیش عرب و دومش یهود و سویمش افغانا. مورخین نشته میکنن. ابراهیم علیه السلام 3 اولاد داشت. تا 8 ذکر شده، خب ارجح 3 اولاد داشت. یکیش حضرت اسماعیل علیه السلام و دویمش حضرت اسحاق علیه السلام و سویمش به نام مدین. اون نبی نبود. از اسماعیل علیه السلام نسل عربا هستند. امی عربا از نسل اسماعیل علیه السلام هستند. بنو اسماعیل میگن. مادر حضرت اسماعیل علیه السلام بی بی هاجره بود. و دویمش حضرت اسحاق علیه السلام بود، بچه سارا بی بی بود رضی الله عنها. سارا رضی الله تعالی عنها یہ خانم حضرت ابراهیم علیه السلام بود، زوجه مطهره. از اسحاق علیه السلام امی بنی اسرائیل یهودا یا اولاد حضرت اسحاق علیه السلام هستند. جای بجای میای یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. اسرائیل بنیادی اصل نام حضرت یعقوب علیه السلام بود. و اولاد سویم حضرت مدین صاحب بود. مورخین میگن که یہ محققین که افغانا از حضرت اولاد مدین صاحب هستند. بسیار طول تاریخ دارن افغانا. امی تربور هستند هر سیش. یا جور نمیین. یهود نمیخواهند که هدف دارند که در دنیا عرب یا افغانا حاکم شوند.
همیشه یهود کوشش میکنن که همین دو قوم من حیث القوم محکوم بسازن، مغلوب کنن، زیر قبضه بیارن. عربا را آوردن، مکمل تسلط هستند سر عربا. حتی فرهنگ از بین بردن، دین از بین بردن. حتی در سعودی عربستان آل یهودی ها کلان یک زمین هم خریدن به نام لیز در خیبر. آلی بغیر اگر ایما اشاره یهود که نباشه عربا نان خورده نمیتونن. یهود فیصله کردن که افغانا تاریخ حریت دارن، بیاین یارا در تسلط بیاریم، یارا محکوم بسازیم، مغلوب بسازیم. زیاد کوشش کردن از طریق پول، از طریق منصب یا از طریق وغیره وغیره. خود تا اکنون پیروز نشدن. خب اصل موضوع بیاییم از سر مطلبی. یوسف علیه السلام که بود، ابراهیم علیه السلام، باز حضرت اسحاق علیه السلام بچهش، یعقوب علیه السلام ناسایش، یوسف علیه السلام باز خود کاسه میشه. ای تو نگوین که زیر کاسه نیم کاسه. این از نواسه گرفته تا کاسه همه یا انبیا هستند، همه کی. یوسف علیه السلام 11 برادران داشتن، 11. یکیش سکه و 10 ناسکه، یک بنیامین بود. وقتی که یوسف علیه السلام از خانه بیرون میشه و بیرون هم برادران میکنن، دسیسه را جور میکنن که از یعقوب علیه السلام جدا کنن. باز طویل است، از همونجا میبرن دمی چا میندازن، مختصر همیست میرن. باز یک روز پس میاین، یک قافله میاین از طرف یمن و که او میکشن دمی برقه که هستن، اوجا یوسف علیه السلام میشینه بالا میشه. خداوند کریم یوسف علیه السلام محفوظ میسازه دمی چا. چقدر تکلیف است از سر انبیا. باز فروخته میشه. کی میفروشن؟ برادران میفروشن. با کم پیسه میفروشن، با کم پول میفروشن، 14 روپا یا 20 روپا میفروشن. باز از اونجا میبرن طرف مصر، اوجا لیلام میشه. باچای وقت مصر ریان، ولید بن ریان او را میخره، میبره در خانه. خاندانی نبی است، حور است، اصیل است. خو غلام شد، فروخته شد. چقدر تکلیف سرش آمد. باز اوجا کلان میشه. نیم حسن الله تعالی به یوسف علیه السلام بخشنده بود. کلان میشه. باز همونجا که زلیخا باز کدام پروگرام جور میکنن، اوجا در کلان امتحان مبتلا میشه. وقتی که زلیخا ملکه بود، او بهتان چسبان میکنه به حضرت یوسف علیه السلام. العیاذ بالله ای یک غلط اراده و تصمیم داشت که اقدام کنه سر ما، ورنه اقدام تصمیم تمام ترتیب ملکه زلیخا جور میکنه. خو یوسف علیه السلام حیران میشه. آلی ای خودش پروگرام هم جور میکنه، اقدام هم ای کرد، سر ما بهتان هم انداخت. وقتی که ولید ابن ریان میه، یوسف علیه السلام میگه آلی شهادت براءت یوسف علیه السلام کی بتا. اوجا یک تفلک بود، چوچه تفلک.
6 ماه 1 سال پورا نبود. یوسف علیه السلام گفت که یه باید شاهدی بتا. و میگن این طفلک خو قابل سخن هم نیست، گپ زدم نمیتانه، چطور گواه شهادت کنه؟ الله تعالی گویا میکنه اوره. براعت یوسف علیه السلام هم طفلک میتا که یوسف علیه السلام بریست، هم طفلک میتا. همو یکیش. ها کذا که شما ببینین یک کلان ولی تیر شده گذشته، براعت از هم یک بچه میتا، یک طفلک. وقتی که مریم رضی الله تعالی عنها در قرآن کریم یک زن نام نامده، که یک خانم نام در قرآن کریم نیست بغیر مریم. ولی همینجا واقعه عایشه رضی الله تعالی عنها ذکر میشه، خود نامش نیست. واقعه زلیخا ذکر شده در سوره یوسف، خود نامش تذکره نیست. و خانم لوط علیه السلام و خانم حضرت نوح علیه السلام واقعات تذکره هستند در قرآن و نامش ذکر نیستند. واحد یک نام از در قرآن که او بیبی مریم است رضی الله تعالی. فهمیدین؟ ولی همین بیبی مریم رضی الله تعالی عنها یک خارق العادت خداوند کریم فیصله میکنه، به خاطر از اینکه یک کن فیکون که خدا گفت که میشه. بغیر عادت انسانی است که عروسی میشه، بعد از نکاح میشه، بعد از نکاح فطرت امیس یا فیصله امیس که الله تعالی اولاد میده. مریم بیبی نه زوج داشت نه شوهر داشت، بغیر شوهر خداوند کریم او را یک طفل میته به نام عیسی علیه السلام. قوما میگن، ملت میگن که مریم بیبی خو بسیار پرهیزگار ولیه بود، العیاذ بالله نسبت زنا میکنن. خدا براعت حضرت مریم بیبی شهادت کی میته؟ 40 روز. بعد از 40 روز میته. عیسی علیه السلام 40 روزه است. عیسی علیه السلام گویا میشه، میگن انی عبدالله آتانی الکتاب، ما بنده خداستیم، خداوندی کریم ما را انجیل میته و مادر ما پاک است، پاک دامن است. شهادت هم اوجا طفلک میته حضرت عیسی علیه السلام میته. ولی همین واقعه که از حضرت بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها که امهات المؤمنین است، چکل نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک سره غزوه بنی مصطلق تزی گورا بیبیانو جهادو نکنه او فقه ده فقه اول دا زدکه. عایشه رضی الله تعالی عنها صدا فقه و مجتهده. او د نبی کریم علیه السلام صحابه چې مونږ تاسو حساب کو ټوټل 1,24,000 صحابه کرام هستند. چند؟ او کلهم عدول، همه جنتی هستند. هر مسلمان من حیث مسلمان درباره یک صحابی خدا نخواسته اگر کدام قلم یا زبان امی تو کجروی استعمال کرد، ای عند الله ماخوذ است. همه جنتی است، هیچ شک نیست. یہ را من نمیگم برادران، قرآن کریم خداوند کریم فرموده والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. دا سیده آیت حافظان نشتا محمود مولی صاحب؟ سشهد آیت تاسوه والسابقون الاولون من
مهاجرین. صحابه دو قسم بود برادران، مهاجر و انصار. مهاجر اوستن که از مکه معظمه هجرت نموده در طرف مدینه طیبه. انصار آن صحابه هستند که وار جای دادن، همکاری کردن، نصرت کردن همراه شد. خداوند کریم هر دو را ذکر کرده، من المهاجرین و الانصار، مطلق ذکر کردن، استثناء نکردن. و سویم قدم ما شما را ذکر کردن، والذین اتبعوهم باحسان، آن مسلمانا که واقع بهترین تابعداری همین صحابه کرام میکنند، با همین صحابه نقش قدم رفتار میکنند، به احسان، با اخلاص و با صمیمیت، رضی الله عنه و رضوا عنه. خداوند کریم از هر سی راضی است، اعلان نمود. باید ما شما همین ذهن نباشه که فلان کی صحابی علیه بالله ایتو یا فلان کی ایتور اوتور، نه نه نه، کلهم عدل. خو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فقیه مجتهد است. گوره عایشه رضی الله تعالی عنها د صحابه کرام و استاد و استاد کی بود؟ ما برایتان میگیم، یک مثال میتم، امی ضرور است. نیاز به می است که شما باید معلومات بگیرید. داسې یو مسله شته چې ټول صحابه بند پاتې شوی، د هغې حل صحابو سره نه و، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره. خو عایشه رضی الله تعالی عنها ته تلې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها همین مغلق موضوع حل نموده. فهمیدین؟ مثلا د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت و، ځکه د عمر سے پس حضرت عثمان و بیا علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ و کرم الله وجهه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. یو مسئله مخی ته راغله، یک موضوع در پیش روی آمد، حل نمیشد. مثلا چیستی؟ تمام شورای صحابه ششتن، گفتن که باز ما براتون میگیم که زوج و زوجه هم بستری کنن. خب به هر حال امی موضوع یک مغلق از باز براتون میگیم. صدها موضوعات است که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حل کردن. استاد حضرت تمام صحابه کرام، بعض صحابه استاد بوده. دغه عایشه رضی الله تعالی عنها منقبت چې تاسو وګورئ، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک عایشه رضی الله عنها سره به ناستو، وحی به نازل شو. حضرت عایشه رضی الله عنها د حیض په دوران کې به خو رسول الله مبارک ورسره بیا به وحی به نازل شو. جبرائیل علیہ السلام د الله د حکم مطابق حضرت عایشه رضی الله عنها سره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عروسی کړی ده. خود داسې وخت کې کړی چې رسول الله د 53 سال زیاد بود. پنځه کلنه و، 5 ساله بود شیرینیخوری شده، 9 سال بود باز عروسی شده عایشه رضی الله تعالی عنها. 18 ساله بود حضرت نبی کریم علیه السلام از دنیا رحلت کنه. فقیه، مجتهد، محدث، مفسر، قدرمندو چې کله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باندې یو بهتان او تهمت لګي، خود عایشه رضی الله تعالی عنها د براءت د پاره یو طفل گواهی نه ورکوي، یو انسان د براءت گواهی نه ورکوي، بلکې د عایشه رضی الله تعالی عنها د براءت د پاره د عرش نه قرآن نازلیږي. نو دا مقدمه مو دې د پاره مو کېښوده
لس آیتونه ده. دا آیات است مکمل درباره عایشه رضی الله تعالی عنها. امین. براءت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از کجا میاین؟ از عایشه الله. چقدر فرق داره. مفسر و مجتهد. دو صحابه کرام چه منگ را جمع کو ذکور و اناس 1,24,000 میرسن و نامای صحابه کرام در کتابا که نوشتن و 11,500 هستن. همه نامام نیستن در کتابا. و کسایی که روایت نموده از نبی کریم علیه السلام و 7,500 هستن. خب مجموعه هستن 1,24,000 صحابه. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها صدیقه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه. د نبی کریم علیه السلام زوجه مطهره وه. غزوه بنی مصطلق ته روانه شوه. غزوه بنی مصطلق کې 3 لوی واقعات شوی ده. یو تیمم دغلته د الله د طرف نه حکم نازل شوی فإن لم تجدوا ماء فتيمما. غزوه بنی مصطلق د هجرت نه وروسته دا واقع شوی. دویمه واقعه دا شوی ده غزوه بنی مصطلق کې چې هلته د مهاجر او د انصارو په مابین د اوبو په سر او نه بود اوجا خو او که می کشیدن یک صحابی مهاجر بود و دویم صحابی انصار بود. در مابین ازیا امی تو یک جنجال هم نبود. امی تو ظاهری تا بالا شدن. مهاجر صدا کرد یا اهل المهاجر و انصار صدا کرد یا اهل الانصار. از امی یک لفظ منافقین سوی استفاده کردن. منافقا خود در هر گروه منافقا خود در هر دار می باشن. یک موضوع که باشن یا باز پیترول می گیرن اوجا باز آتش می اندازن. امی دمی دور امی سوشل میڈیا که از فیسبوک و تویتر و غیر یام از نفاق اچ خالی نیستن. فهمیدی؟ وجود عدم میکنه عدم وجود میسازه. از انسان جناور میکنه از جناور انسان جور میکنه. این یک کلان مثل فتنه دجال واری است. خداوند کریم ما شما را ممنون بساز از همین فتنه. خود دغه سوی استفاده وک عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو رئیس و منافقانو 300 څه د پاسه نارینه و 100 زنانه وی او نبی علیه السلام سره د یک سب بودن. د یک سب رسول الله مبارک د جهاد هم میرفتن. منافقا بودن. ان المنافقین في درك الاسفلين من النار لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء مذبذبين بين ذلك. نه ای طرف نه او طرف هر جایی که کم کدام فایده باشه اوجا میگیری دا اوجا میره با دویده ایجا میره. بس هر جایی یا ابن الوقت هستن. ابن الوقت دا عبدالله ابن ابی ابن سلول د دې موقع نه سوی استفاده وکړه. نو خپل انډیوالانو ته وایي چې راځئ دا مهاجرین چې راغلي دوی په موږ باندې ریاست کوي دوی مشري کوي یا میگن که ما کلانای شما هستیم بیاین یاره بکشیم از مدینه طیبه. باز این فیصله کرد که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من الاذل. اگر ما از امی غزا میگه برگشتیم طرف مدینه طیبه لیخرجن الاعز منها الاذل ما عزتمند و میگن که ما عزتمند نداشتیم. عبدالله ابن ابی میگه که عزتمند کیست؟ خودش. و نبی کریم علیه السلام میگه عیاذ بالله ذلیل و صحابه هم میگن.
ګورئ رونو دغه وخت کې چې کله دا خبرې کوي یو نوجوان یک صحابی بود به نام زید بن ارقم. او در پالای 6 تا بود. دوی ته دا معلوم نه و چې دا څوک ده. دغه خبره د ځان سره که نبی کریم علیه السلام مبارکه گفت، تمام می راپور داد عبدالله ابن ابی کذا و کذا کذا و کذا. خود نبی کریم علیه السلام خو علم غیب نداشت. ما شما خو همین عقیده داریم نبی کریم علیه السلام علم غیب نداشت که وقت رسول الله مبارک علم غیب نداشت دو صحابه هم ندارن که صحابه علم غیب ندارن، اولیام ندارن، اولیام ندارن، روحانیین هم ندارن و پیرام ندارن. کسایی که دعوا میکنن و غلط هستن. فهمیدین؟ علم غیب صفت خداوندی است. این تو نیست که شما برین یک جای برین اونجا فال میگن، چی میگن؟ سیل میکنیم. تو سیل کو ما شما هر کسی را مولا میگیم نه؟ بس یک لنگی را بسته کنه میگم مولا صاحب. اینجا خب معیار نیست. بس ریش کلان کرد چرا بان میگن مولا صاحب میگن مولای صاحب. مولا صاحب سیل کوی را. او تو خالی امیر است. تو رئیس میشی. کدام تنخواه را خود گرفت و او میگیره. او را دادی. یک ماه تیر میشه ولی چی میشه؟ یعنی ولی معید میشه. باز هم کدام تنخواه را گرفت او را میتی. ایتون نکنید. فهمیدین؟ علم غیب صفت خداوندی است. نبی علیه السلام زید بن ارقم گفت خواه همی تو گفتن یار تلبیس عبدالله ابن ابی تلبیس رسول الله مبارک اقلتم کذا و کذا، راستی همی تو شما فیصله کردین که ما را ذلیل گفتین، اعیاذ بالله صحابه را ذلیل گفتین، فیصله نمودین که وقتی که شما برگشتین طرف مدینه طیبه باز شما ما را میکشین، همی فیصله در شورا فیصله کردین. و قسم خورد عبدالله ابن ابی، قسم خورد نشهد انک لرسول الله، ما شهادت میدیم که برحق پیغمبر هستی. ما همی تو گپا را همی تو سخنا را خو ما کدام جای ایج ما مطرح نکردیم. همی اوصاف منافق هستند. نبی کریم علیه السلام مبارک امو صحابی را که نوجوان صحابی بود او صادق بود او را تهدید کرد. چرا همی تو غلط راپورا را به ما رساندی؟ بسیار سخت خفه شد. کاش که ما دم دنیا پیدا نمی بودیم. دم راستی ملامت شدیم. منافق خود چالاک می باشن، عیار می باشن. خب به هر حال امید تو میرفت که وقتی که در مدینه قریب میشن در اینجا مکمل یک سوره نازل میشه به نام سوره منافقون. اما تایید صحابی زید بن ارقم تایید میکنه خداوند کریم و رد میکنن کدام و انکار کردن منافقان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك والله يشهد انك والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وقت چې کله منافقان تا ترازی قسم خوري ته د الله رسولی، ته بیشک د الله رسولی. الله وای خدا منافقان چې کوم خبره کوي د دروغجن او کذاب هستند. دا وخت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ رسول الله غواړي تسلی ورکړي چې ستا تصدیق الله وکړي. دا دوه واقع شو. دریم واقعه د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. زه تاسو ته مختصر ویم غلط فهمی را نشي. دا کار شو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د 2000 احادیثونه زیات ګوره روایت کړی دی. نو چې کله واپس راغله په یو ځای باندې شپه راغله نبی کریم علیه السلام ورسره نو د طلوع الفجر صبح صادق وشو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مبارک سارا ته لاړه. نو چې واپس راغله اوس کومه کجاوه کې حضرت عایشه بیبي وه. کجاوه خو میشناسي سر شطور کې میمونه دیدین؟
دغه کجاوه کې چې ناسته وه خو صحابه کرامو دغه کجاوه ونیو سر شتور مونده دا پته ونه لګېده چې عایشه رضی الله تعالی عنها دلته شته که نه هغه بار سارا ته تلې ده نو چې عایشه رضی الله تعالی عنها راغله لکه یو ملګری چې بیرون ووته چې راشي موټر تلی ملګرو ته معلوم نه چې عایشه رضی الله عنها تشریف فرما شوه چې ګوري قافله تلی پس دغه ځای باندې عایشه کېناسته رضی الله تعالی عنها ډېره هوښیاره وه د نبی کریم علیه السلام مبارک عادت مبارک داو چې کله د جهاد نه هر وخت که از جهاد رسول الله مبارک پس طرف مدینه طیبه حرکت میکرد یک نفر از قافله پوش میماند که تو 3 ساعت بعد باید تو حرکت کنی به خاطر از این که دمیجا کدام وسایل اسباب سامان اگر قافله ور الا کردن خودت بالا کو ور بیار اوس هم چې کوم پرمختللی افواج وي اردو وي د دوی عادت دا دی دا د رسول الله سنت دی چې قافله او دا کنوایی زی د اردو او د اسلامی اردو نو یو موټر 2 موټر تعقیبی باید 2 ساعت یا 3 ساعت پس باید براوه حرکت کنه به خاطر از این کدام واقعه پیش نمیه دا نبی کریم علیه السلام عادت دا چې کوم صحابي شاته پریښی و د دې نوم حضرت صفوان ابن معطل رضی الله عنه دا صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه چې راورسېده د بلوغ نه مخکې عایشه رضی الله تعالی عنها لیدلی و دغه وخت کې حجاب حکم نازل شوی نو یوازې یوه کلمه صفوان رضی الله عنه ویلی چې انا لله و انا الیه راجعون بس بیا اوخ راوسته اوجا کینو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اوخته کیناسته روان شو بدلون واقع شوی نبی کریم علیه السلام انتظار و الته رسیدلی سر خلاص شو د حقیقت او واقع و د دغه موقع نه منافقانو استفاده وکړو لکه اوس د بعض اغیار چې هغوی اجراتیان وي اجیران وي دین سره حساسیت لري افغان فرهنګ سره حساسیت لري نه غواړي چې اسلامي نظام قایم شي هغه د فیسبوکونو د لارې د ټویټر د لارې تاسو ته پته لگه شما معلوم دارین که پشت امر بالمعروف چقدر منفی تبلیغات میکنن هیچ حقا ندارن جعلی مکتوبا را ابلاغ میکنن جعلی را یه نو تازه نیست این از نبی کریم علیه السلام از آدم علیه السلام امین معمول هستن از همین سوی استفاده منافقا کردن و سرپرستش و رئیس عبدالله ابن ابی ابن سلول بود بازم نبی کریم علیه السلام او عبدالله ابن ابی از سب نمیکشه در نماز هم شریک است در اول صف هم ایستاده است عبدالله ابن سلول عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت خبر دارین و گفتن نه هین عایشه بی رضی الله امرای صفوان ابن معطل دمی را یک جای آمده بس امی گپ خب منافق خو یک گپار یک موضوع امی تو دمی ذهن میندازه با تفسیرها خود دیگه کس میکنه خبر دارین امی تو رام نمیگفت که ای تو شده بس میگفت خبر دارین یک کلان یک دردمند واقعه بود تمام مسلمانان این امو واقعه را حضرت امو واقعه امی جا ذکر میشه وقتی که امی واقعه پیدا میشه نبی کریم علیه السلام خبر میشه عایشه رضی الله تعالی عنها دردمند میشه این کدام هیچ حقیقت نداره خداوند کریم باز دا آیات نازل میکنه به براءت کی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها امی است ان الذين علی خوب فهمید انشاءالله الحمد ان الذين جاءوا بالافك ان الذين هغه کسایی که جاء آمدن بالافك با افک و تهمت با عایشه صدیقه رضی الله تعالی یک جماعت بودن یا 10 نفر بودن از 10 نفر گرفته من 10 الى 40 از 10 تا 40 نفر یا ملوث بودن در این موضوع
عصبتون یک جماعت استعمال می شد از 10 تا 40. منکم از شما، تاسونا ستاسو په صفونو کې وو، کفار نو چې بهر نه راغلی وي، د منافقانو په جامه، او بعض متاثر شل. اوس ماته وګورئ، الله تسلی ورکوي، دا ګمان مه کوئ چې دا تاسو د پاره شر و، ظاهرا خو شر و خو په باطن کې دا خیر و. که دا واقعا نه وی ای قدرمندو، موږ تاسو دا 10 آیتونه به موږ لوستلی نه وی. که دا واقعا نه وی براءت او منقبت د عایشه رضی الله تعالی عنها معلوم شوی نه وی. که دا واقعا نه وی منافقان معلوم شوی نه وی. فهمیدی؟ از او شر جدا شد. نو خداوند کریم فرمای لا تحسبوه شر لکم، دا ګمان مکوئ چې دا تاسو د پاره باطن کې شر و، نه، ټیک ده، غمجن شوي، محزون شوي، غمگین شدین، خو بل هو خیر لکم عند الله، دا الله په دربار کې دا تاسو د پاره خیر تمام شو. مخلص او غیر مخلص معلوم شد. لکل امر، هر شخص، منهم د دغه خلق جماعتنا، مکتسبه کدام کسب اعمال انجام دادن، من الاسم از گناه کردن. وقت که امی آیات نازل میشه درباره براءت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، سر از یا باز حد قذف جاری شده، په دې باندې بیا حد قذف جاری شوی. پوهیږئ؟ والذي تولى كبره، والذي اغا عبد الله ابن ابي، والذين مراد سکت اغا رئیس منافقین عبد الله ابن ابي، تولى دی گرزی، یو ترجمه دا گش میکنه، آمد و رفت میکنه، در یک جای میره در دیگه جای میره، امین موضوعی نشر میکنه، نشر اشاعت میکنه. کبره ای متکبر است. منهم د دغه منافقانونه، له دغه عبدالله ابن ابی ابن سلول د پاره امی زمایر است، عذاب عظیم، عذاب است عظیم په آخرت کی. تر آخره پوری نبی کریم علیه السلام د عبدالله ابن ابی بیا خپل صف نه دی وستره. نو مونږ تاسو ته دا نصیحت ده، باید مونږ داسې جذباتیان نشو چې څوک ووینو چې خپل صف نه وباسو، هغه په خپله وځي، الله وباسي، پاک جماعت پاک پرېږدي. را روان دی الله وی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون